مشران د مو ډېر قدرمند دي، مشران د مو عزت دی، خو مشران څه کوم دي هغه کشرانو سره ښه لاګي. موږ کشران که چېرې دیو پسې څټ طرف نه وو نو دیو بیا هر یو خبره کولی شي، دیو هر یوه مو دپاره معامله کولی شي. که چېرې مو د کشراو مشراو سره مرسته نه وي بیا دا هېڅ هم نشي کولی. اول زه دا څومره کشرا دي دې ټولو ته دا ینه کوم چې ګوره د علاقه د مو دی، بریني څوک نه راځي مو دپاره، د علاقه به مو خپله آبادوم. کشراو که چېرې مو کې چس وو ایم پی ای به مو ته کار کوي، ایم این ای به مو ته کار کوي، مایر صاحب د مو ناست دی دا به مو ته کار کوي. او که صرف په خبرو شي په خبرو علاقه نه ښایسته کېږي. مو دیو ټولو نه ګیلا دی، دیو مو پره هېڅ هم نه دی کړي علاقې دپاره. که سی کړي وي نن به مو د کاډې کې کېناستلو، د مو سیګنل یې نشته. تر نن سبا په زمانې کې ټولو کې اهم شی څه کوم دی هغه سیګنل دی، کمیونیکیشن دی. ته رابطه کولی شي، تا ژوند ته سهولت راځي. بیا دې نه علاوه ټولو کې ضروري شی څه کوم دی هغه د مو صحت دی. مو خو نارینه یو، لږ تکلیف هم برداشت کولی شو، خو مو په کور کې مستورات دي، هغو ته ولې تکلیف نه دی، هغه دا تکلیف نشي برداشت کولی. نو ټولو کې اهم شی د مو هاسپیټل دی، بولډنګ یې وګوره دومره ښایسته دی چې داسې بولډنګ به دې علاقې کې بل څه وینه، خو پکې سهولت نشته، ډسپرین ګولي نشته. دا څه شی دا صرف د مو کشراو کمزوري دی. مشراو پرې دا خبره نه تړو. که مو تکړه وي که نه ایم پی ای ایم این ای مایر دیو خلکو ته او خاص کر کې د مو وي سی سطح باندې چیرمینانو ته مو ووټ ورکړی دی په څه شي دپاره چې ته به مو ته دا کارونه کوې، خو مو کې چس نشته، مو خبر نه. دې په وجې سره مو هر یو سهولات نه محرومه یو. دې نه علاوه په وادو ډېره شوله، وادې مو ډېرې زیاتې وکړې. دې کاډې کې خلک په چینستلو ستړي شو، هغه راشي دې خبرې واوري بیا واپس لاړ شي چې دې نه ټماټر ښي هغه کور ته یوسو. دې خبرو نه څه نه جوړېږي. نن دلته کې ناست یو بلکې ګما زه مشراو ته ریکویسټ کوم چې یوه فیصله وکړو. انشاءالله کشرا به تاسو سره شانه بشانه ولاړ وي، تاسو به منډه تړوئ. وکیل مو مشرا په دې وخت کې دیو باندې 5 جنه کوم پریشر وي، کومې خبرې ورسره هغه کشراو په ته پته نه لګي، خو بیا د قرباني کې نن مو سره دې کاډې کې صرف مو دپاره ناست دي. د دیو ژوند خو تېر دی، څومره ژوندي به وي، خو د کوم راتلونکی سوچ یا د دیو خلکو محنت دی دا صرف مو کشراو دپاره. زه ټولو نه معذرت غواړم، معافي غواړم، خو صرف یوه فیصله ده څه وشي چې د کوم ضلالت کې موږ ژوند تېروو د ضلالت نه مو خلاص شو. بیا زه صرف دا میسج د خپل د علاقې پولیس والاو ته یا هغه په قبایلو کې څومره پولیس دی هغو ته یم چې ګوره که ته په څوک اواز اوچتوي، که ته دې علاقې کې نه اوسې خو بیا خو صحیح دی. که زه د امن اواز اوچتوم یا زه د امن خبره کوم نو تا دپاره ډېره د شرم خبره یې چې ته بیا ما ته په چوک کې ولاړ وې ته ګوډه لټوې چې دا پکې شته یې که نشته. ځکه چې ته علاقې سړی نه یې، ایا تا خور مور په دې علاقې کې نه اوسي، د امن هغه دپاره نه دی، تا بچي دپاره نه دی. خو چې زه کله اواز کوم ته بیا ما مخې ته ودرېږې، ته ما ټینګی ګرفتار کوې. مو په کار خو دا وه چې جو د علاقې دپاره غیرت کړی وي، ذمهوارا دی ورسره، احتیاط دی ورسره، توپک دی ورسره، خو بیا څه کله څوک عوام اواز اوچتوي هغه بیا لرې کې ګرفتار کوي. نو زه تاسې ټولو مشرانو کې خاص کر کې دوی نه معافي غواړم، معذرت هم غواړم، خو موږ فیصله غواړو کشران یوه فیصله وکړو. نن نه موږ سره په دې روډ کې نو، نن نه موږ سره هنګو هیډ کوارټر ته ځو. تاسې کوم څنګه فیصله کوم کشران سره یو ډېره مننه، شکریه.